یا بھائی السلام علیکم. امید دارم چې ټول بخیر او جوړ وای سلامت به خوشاله به خپل ژوند به انجوای کوئ. زم ستاسو ورور ډاینو، تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ډاینو کې ولاګ مې قربان یو واره بیا به یوړم منی ولاګ په دې نوې چینل باندې قربان. د هغې نه مخکې تاسو ته دا ووایم که چا سبسکرایب نه وي ولې باچا د سبسکرایب دا بټن چې کوم دی نه دی غړنج وباسئ او مکمل هلته ور واړوئ باچا چې نوې کومه ویډیو راځي نو تاسو ته چې کوم دی خبرېږئ. نو قربان داسې چل دی وړه غونته کې ویډیو د دونه نه ده که نه ما دا بلز دا ویښته کټ کړي خو یاره خوښ مې نه شو یاره. دې کس ته ما وویل یاره ویښته دې راله کټ کړي خو مزه نه کوي هغه جینکۍ راپسې منډې نه وي که نه قربان. نو داسې چل دی چې ما ورته وی باچا زه بیا درځم اپوینټمنټ مې ترې واخیسته. دا خو سلمان خان او شاهرخ خان دي وروره هغوی به ورسره هم اپوینټمنټونه علي که نه ولې ورسره علي باچا اخوا دېخوا هیر ډریسرانو باندې مخکې به ورته خلکو نایان وي اوس چې کوم دی هیر ډریسر اوس ورته ته نایي ووایه ټس چې په ریسټ کې دی یو څپېړه لګوي هیر ډریسر وایه نو قربان هیر ډریسر به وایي. نو هیر ډریسر داسې چل دی چې اپوینټمنټ مې ترې واخیسته ما یې باچا درلمه او چې کوم سټایل دې راله کړی دی نو باچا مزه نه کېږي که نه. نو ما یې ماله پکې داسې سټایل وکړه چې بهي خلک چې کوم دی راپسې شاته منډې وایي نو ما ته وایي ځان نه ورسوه. نو زه چې ځو باچا زه چې ځو بهیې موږ ټول عمر ویښته کټ کړه که نه خو چې ته لکه ټول عمر په خپله خوښه باندې مونږ کټ کړي دي چې بهي دا چالو که واغه چالو که نو به دا حل به بیا به دله مزه نه درکړي. نن باچا زه د دې دا کرتبونه ګورم د دې دا چې کوم دی نو زه ټیلنټ ګورم چې بهي په کټ شوي ویښتو کې چې کوم دی د کوم قسم سټایل ماله جوړي که نه او داسې مطلب ورته وایم چې بهي چې جنکۍ راپسې منډې وي که نه نو زه ګورو که نه چې بهي دې ته څه جوړي بوله راځئ بهي. استاد ویښته دې راله پرون سم کړي او بل سټایل دې پکې نه جوړ کړی داسې سټایل پکې وکړه که نه چې زه مخکې مو جینکۍ راپسې شاته منډې وي ټیک دی که نه نه که نه استاد ته پوه نه شوې زما په خبره باندې اول ځان پوه کړه داسې سټایل راله وکړه که نه چې ته مې چې شپاړس ټیک دی که نه نه که نه استاد ته په خبره باندې پوه نه شوې داسې سټایل راله وکړه که نه چې زه مې چې شپاړس راځه کښېنه که نه یار دلته کښېنه وایي ته خو داسې غوسه شوې یاره سترګې کولاو که سترګې کولاو که الکا دا دې څه کړي دي تا نه وي چې نوې سټایل لاله وکړه نو نوې سټایل مې درته یاد کړو کټاسرې خو مې درته نه یاد کړې تا وایي چې جینکۍ راپسې ګرځي دا سټایل دی نو بل هم پکې نشته کټاګانو پسې جینکۍ ګرځي ته څه یې ونی داسې به یا او که نه 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 بهي کټانې ما ویښته لا شته اصل کې خبرې داسې وه چې ستاسو د خندولو او د خوشحالۍ دپاره بس یو وړوکې غونته کې قدم ووام اخیسته ما چې پرې کټا سر کې څنګه ښکارم ویښته شته ویښته مې دې کټا کړې فلټرو نو بهي که بلاګ مو خوښ شوي نو بهي یو شیر ولې ورکړئ او ها که دوکه شوی پې لازمي شیر کړئ ولې دا ستاسو سزا ده. نو انشاءالله بل بلاګ دپاره او بل بلاګ دپاره چې کوم دی نو لازمي ټایم پکار وي نو تر هغې پورې خپل دوست او ورور له ورکړي اجازه ستاسو دوست ډاینو السلام علیکم.